الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. کتاب شروع ریاض الصالحین دینا مخی باب اگد باب ذکر شو باب فضل الزهد فی الدنیا. وز دا بل باب لگئی کہ باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. چې لوګه برداشت کول او سخت ژوند تیرول، اختصار کول په لږ باندې د خوراک او اسکاک نه او د لباس نه، هغه چې نفس سره تعلق لري او شهوات پرې ښودل، خپل هغه ژوند معمولی څیزونو باندې تیرول چې انسان په هغې باندې ژوندي او د الله بندګي عبادت دا چې دی وکړي. نو باب فضل الجوع باب دی بیان د فضیلت د لوږې وخشونة العيش او سخواله د ژوند والاقتصار على القليل او اختصار کول په لږ باندې من المأکول والمشروب د خوراک او اسکاک نه، والملبوس د لباس نه، وغیر هذین سوا هغه څه دی من حدود النفس د برخو د نفس وترک الشهوات او شهوات پرې ښودل، لوږه برداشت کول، سخت ژوند تیرول او خوراک کې په لږ خوراک گزاره کول، اسکاک باندې او دارنګ لباس باندې، او هغه څیز چې هغه د نفس سره د انسان تعلق لري او شهوات دا چې پرې ښودل. قال الله تعالی وی الله تعالی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، پس رالل د دوی نه رستو ناکاره نایبان ضایع کموز لره، واتبعوا الشهوات او تابعداري وکړه د خواهشاتو، فسوف یلقون غیا، نو زر دی چې دوی به مخامخ شي، ملاقات به وکړي، سزا د سرکشۍ خپل سره. والا من تاب مناسو توبه ویسته وامن ایمان راوړ وعمل عمل وکړ صالحا نیک، فاولئک دا کسان يدخلون الجنة جنت ته به داخل شي، ولا یظلمون شیئا، ظلم ونشي په دوی باندې هیڅ ده. دی آیت کریمه کې الله مخکې د انبیاء د نیکانو ذکر کړی دی. د انبیاء نه وروسته الله ناکاره نایبان راغلل او ناکاره عمل موزي ضایع که خواهشاتو پسې روان شول. دلته د آیات کریمه واتبعوا الشهوات چې د حد نه تجاوز په خوراک او اسکاک کې او لباس کې او د هغې د وجې نه د الله دین پرې ښودل، نو الله سزا ذکر کوي فسوف یلقون غیا، زر دی چې د خپل عمل د سزا سرکشۍ هغې سره به مخامخ شي. بیا ترغیب د توبې ده چې جا توبه ویسته، ایمان یې راوړه او نیک عمل یې وکړه، نو دوی به الله جنتونو ته داخل کړي، دوی به ظلم ونه شي. 150 مریم آیت. وقال تعالی وی الله فخلف فخرج على قومه وتي خپل قوم باندې فی زینت خپل خایس کې د قارون ذکر الله کوي چې تکبر لوی کولا مالونو باندې آخرت یې کړو او زینت د لباس او د شهواتو هغه په غالب شو او د خپل جشن او خوشحالۍ دپاره په خپل تکبر او لویۍ کې راووته. نو فخرج على قوم وته په خپل قوم باندې فی زینته په خپل ښایست کې، قال الذین یا کسان یریدون الحیات الدنیا چې غوښته هغوی ژوند دنیوي، یا لیت لنا یسو زموږ لره مثل ما اوتي قارون راکړی شی موږ ته په شان د هغه څه چې قارون ته ورکړی شی. ناپوه خلکو دا خبره وکړه، لکه دوی دنیا نظر مایله کېږي او دنیا نظر متاثره کېږي، دا خبره ځکه چې دوی وکړه چې د قارون په شان مال موږ ته راکړی شوی وی، ځکه ان لو لذو حظ عظیم، یقینا دی خاوند د برخې لوی دی. وقال الذین یا کسان اوتوا العلم چې علم ته ورکړی شوی، ویلکم طویلت او ثواب الله، بدله د الله خیر الغوره ده لمن د پاره دا چا من چې ایمان راوړه عمل عمل وکړه صالحا نیک. وقال تعالی وی الله ثم لتسألن بیا خامخا تپوس بوشي ستاسو نه یومئذ په دغه ورځ عن النعیم په باره د نعمتونو کې،
کوم نعمتونه چې دنیا کې تاسو ته درکړې شي دي او تاسو باغې کې د حد نه تجاوز دا چې کړی دی د قیامت پر ورځ به تاسو نه د دې په باره کې تپوسونه دا چې کېږي. وقال تعالی وی الله من کان یرید العاجله سوچ غواړي دنیا عاجله دنیا ته وی عاجله وته ځکه وی چې تلوار او پتا دې سره زر حاصلېږي. نو من کان سوچ وی یرید العاجله غواړي دنیا لرا عجلنا له تعالی سره ور کوم د تفیها پدې کې ایمان شاچ مو واړو ولمن نريد چا د باچم اراده وکړو ثم جعلنا له جهنم بیا وګرځو موږ دلاره جهنم یصلا دې بداخل شدیتا مذموما بدویل شوی مدحورا رټل شوی. ویول آیات فی الباب کثیره معلومه آیاتنا په دې باب کې ډیر دي معلوم دي یعنی هغه آیاتونه چې هغه کې اشاره ده گزاره کول درمیان روي کول او د زیات ملبوسات معقولات او د دنیا مزي او نعمتونه چې انسان غافل کی داغه نظام ساتل. وعن عائشة رضی الله عنها عائشة رضی الله عنها نقل لي قالت داوي ما شبع آل محمد ندے مرشے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر روٹائی دو وربشنا یومین دوردی متتابعین پر لپسی حتی قبیدہ تردی پوری چوا غسی شو. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل پا مڑا خیٹا بانی روٹائی دن خوڑ لی لک بانی اختصار دائی کڑے دے تردی پوری چې د وربش روټای چې هغه معمولی روټای ده او سخت روټای ده دا غیره دوره دی پر لپس ماړی شي نه اور ماړی شي دوی مره د لاغب نه وا تردی پوری رسول الله صلی الله علیه وسلم شو داسې حالت سره د نبی اسلام د سکول شول چې ارسه حاصل کړي او نبی اسلام دنیا له دومره توجه نو ورکولا قدر ضرورت او حاجت چې انسان پاغي باندې ژوند تیر کې دومره دا غینه حاصله ولې کول. دا حدیث بخاری مسلم نقل کړی دی. وفي روايه بر روایت کې ما شبع آل محمد ندے مرشے آل دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذ قدم المدینه دا وقت چې مدینی تراغلیو من طعام البر خوراک د غنمو 3 لیال دریش په تباع پر لپسې حتا قبدا تر دې پورې چې هغه قبض کړی شو نبی اسلام واغستې شو مدینه تراغه څومره فرخي نعمتونه غنیمتونه هغه راتلل نبی صلی الله علیه وسلم ځان نه جمع کول چې ځان له خوري په خلکو غریبانو هغه تقسیمول نبی اسلام داسې کول شو چې خپل ځان له فرخي پکې کړي او چا د پوت نشو کوله او نبی صلی الله علیه وسلم داسې ژوند نه خوښه او تر دې پورې چې وفات شو. وعن عروه عن عائشه رضی الله عنها د عروه نقل لي چې هغه نقل کړي د عائشه رضی الله عنها عروه چې دا د عائشه رضی الله عنها خوريو دا خپل ماشونه چې نقل کړي الله كانت تقول چې قرن دی ویل والله قسم دې په الله ابن اختي اد خور زو امانه خوریا ان كنا ننظر الى الهلال یقینا و من چې قتل به مصفومایتا ثم الهلال بیا صفومایتا ثلاثه اهلیه دریس فومای فی شهرین په 2 میاشتو کې یعنی اول میاشت صفومای خيږي دربلې صفومای خدل پر یو میاشت وا او بل صفومای دا بل میاشت شو نو فومای خدل 3 ځله شول 2 میاشتې شوې وی پدې کې وما اوقد فی ابیات رسول الله صلی الله علیه وسلم اور نبلید پکوند رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تر 2 میاشت پورې با رسول الله صلی الله علیه وسلم پکورونو کې ور چې دی هغه نبلید استشهادو د پخلی د پاره چې پخلی هغه چې کړی وي نو سوال راغی چې تاسو څه خوړه نو ځکه عروه تاسو کو قلت دیوی ماوی یا خالای ترور ماشو فما کان یعیشکم سو اغا جی تاوس لی دو جون درکاو قالت دیوی الاسودان دو تور سیزونا التمر والماء یو چی دی کجوری دی او دویم چی دی اوبا پا دی دوار من گزاره کول بس کجورو خوڑی لی اوبا بسیس کلی خو الا انو قد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مگر دا چې وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره جیرانون گاونډیان د انصار د انصارونه وکانت لهم منائح او دوی لپاره لنګي بيزي دا چیرې وي یا وخي وي منیحه منحستوي لکه اوخه یا بيزا چې په د پاره چاله ورکی وكانوا دیو يرسلون الى رسول الله صلی الله علیه وسلم من البانها چې لګل به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پيونه نو فیسقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مسکول دا حدیث بخاری مسلم نقل کړی دی حدیث کې ذکر شول چې میاش په رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې ور نه بلې دا مطلب غوخه یا بل شي نه پخېده صرف اوبه او کجوري په دې به گزاره خور خپل دا حدیث بخاری مسلم دواړه نقل کړ دي وعن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ابو سعيد مقبوري نقل لي انا قال كده ابو هريره رضي الله عنه چې الله مر بقوم دې تیر وته یو قوم بین ایدیهم شاتن چې دا وی مخ ته بيزه پرته وا مصلیتون را تکړه شي بيزه را تکړه دا پرته دا او دا غیر خوراک کی فدعوه دوی دیو بل فابا انکار کو ابو هريره رضی الله عنه یاکل د دینه چې خوراکو کی د دې سره وقال وی خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم من الدنيا د دنیا نه ولم يشبع من خبز الشعير او نو مرشد روټي د وربشنا یز څنګه فراغه خوراک د جره کوم حال دار چې الله پیغمبر هغه د دنیا نه وته د دنیا نه لاړ په داسې حال کې چې هغه د وربشي روټي په ماړه خېټه باندې نه راخړلې دایره بخاری نقل کړی مصلیت ما بفتح المیم ای مشویت نره تکړه شوی وعن انس رضی الله عنه انس رضی الله عنه قال لي قال دی وی لم يكن وسلم على خوان النبي سلام په دسترخوان باندې خوراک نه کړي اگر چې دا جایز دی خو بعضی خلق دی ګډي اسرافونه چې کوي دی وخت کې په دسترخوان باندې باغی ور قسمه قدم خوراکونه یا د فخر د لوی د سرخوانونه هغه ډک چیرې پراتی حتی ما تر دې پور چوفات شو وما کل خبزا او نبی اسلام نه خو له روټه مرققه نرمه روټه مزیداره نرمه کړی شي حتی ما تر دې پور چې نبی اسلام وفات شو دا روایت بخاری نقل کړی دی وفي روایت الا وبر روایت بخاری کې دی ولا راشاتن سمیتن بعینه او نو رسول الله سلام لیدل بیزا رتکړې شوی په خپل سترګو باندې هیڅ کلا سمیت اصل کې هغه بیت لکه به ورغمه چې هغه ګرم وبو سره داغه وختلی رکړې شي او دغه پاتې شي به سره سرمنې داغه رد کړي چې لکه عربو دا طریقه زیاته وا وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه نعمان بن بشير رضي الله عنه نقل لي قال دی وی لقد رايت نبيكم یقینا ما لدل استاذ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پدا سي حال کې او ما يجد من الدقل چني مند د کجورنا هغه ردی کجوري ما يملو به بطن واچ ډکه پای تر خپل خېټه روایت مسلم نقل کړی دی الدقل سوی تمر ردیء ردی کجورو ته دقل ویل کی مطلب دا چې نبی اسلام په مړ خېټه باندې هغه ردی کجورو چې دی هغه نه د خوړلې پاتې دا چې هغه مزیدار یا نرم خوراکونه لکه څنګه چې مخکې روایتو کې هغه ذکر شول وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين